سلامونه دوستانو، ښه راغلاست. جاوید خان یم او امید لرم چې ټول به روغ و جوړ یې. دوستانو نن مې بیا هم تاسو ته داسې یو زبردست اپلیکیشن راوړی دی او دا اپلیکیشن مخصوصا ځانګړی د هغو کسانو لپاره دی څوک چې ترانې ثبتوي، نعتونه ثبتوي، تقریرونه ثبتوي او غواړي چې خپل غږ ښایسته او برابر ثبت کړي. نو دوستانو ډیری کسان مختلف قسمه پروګرامونه کاروي، مایک کاروي، سټوډیو جوړوي، خو نن زه تاسو ته ډېر یو زبردست اپلیکیشن چې ډېر زیات ارزانه او بغیر له کم مصرف نه تاسو کولی شئ پکې خپل غږ جوړ کړئ. ګورئ دوستانو، زه راځم دلته خپل غږ اول ساده ریکارډوم او بیا تاسو ته دوستانو د خپل غږ د جوړېدو طریقه ښیم چې دا څنګه جوړولی شو. لیونی شوم نن می یار لیدلی نه دی، ما د درسترکو سردار لیدلی نه دی، هره ونه خپله خپله میوه نیسي، په نارنج کې می انار لیدلی نه دی، چې پیسه ورسره نه وي خود غریب وي، ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی، هر سړی تر خپل مطلبه پورې یار وي، ما د خدای لپاره یار لیدلی نه دی. او اوس هم وګورئ دوستانو چې دا غږ ایډیټ شو او د ایډیټ نه وروسته تاسو واورئ. لیونی شوم نن می یار لیدلی نه دی، ما د درسترکو سردار لیدلی نه دی، چې پیسه ورسره نه وي خود غریب وي، ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی، هره ونه خپله خپله میوه نیسي، په نارنج کې می انار لیدلی نه دی، هر سړی تر خپل مطلبه پورې یار وي، ما د خدای لپاره یار لیدلی نه دی. دوستانو تاسو خو د غږ ساده شکل مو واورېدو او هغه چې ایډیټ شو هغه هم تاسو واورېدو. نو زه امید لرم چې هغه ایډیټ شوی غږ به ستاسو خوښ شوی وي. دا هر څه دوستانو تاسو په خپل موبایل کې کولی شئ. وګورئ دوستانو مخامخ په سکرین باندې زما سره چې کوم یو اپلیکیشن دی اے پی کے پیور، دې ته به تاسو ورشئ. دوستانو تاسو په سرچ کې ورته ولیکئ VOLOCO ولوکو او دلته وګورئ دغه ایپس باندې به کلیک وکئ. دلته وګورئ دوستانو دغه اول نمبر اپلیکیشن ولوکو په نوم باندې دا زما سره تیار په دې موبایل کې انسټال دی. زه به تاسو ته مخکې طریقه وښیم، تاسو به یې ځان لپاره ډاونلوډ کړئ او انسټال به یې کړئ. اوس راځو دوستانو دلته وګورئ، زه راځم دغه پروګرام دی یا دا اپلیکیشن دی. دوستانو د دې پروګرام لینک به انشاءالله تاسو د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي. نو زه به راخلاص کړم، دا وګورئ دوستانو. ښه دوستانو دا پروګرام چې تاسو راخلاص کړئ لاندې به راشي د جمع نشان باندې به داسې کلیک وکړئ، بیا به راشي امپورټ ته او امپورټ کې دوستانو تاسو په دې پروګرام کې د ورځې یو ساوند یا یو غږ فری کولی شئ چې ایډیټ کړئ. که تاسو دویم دریم یا نور ایډیټ کوئ باید تاسو یو اعلان وګورئ او دلته وګورئ دوستانو د اعلان به وګورو. کله چې ما هغه د کراز علامه ووهله ډایرکټ یې زه ګیلري ته راوستم او ګیلري کې هغه برخه کې چې زما سره تیار ثبت شوي غږونه وي هغه هم زه راخیستلی شم. او دې کې بل دوستانو تاسو طریقه ښیم چې تاسو ډایرکټ هم کولی شئ چې غږ ریکارډ کړئ. زه ګورئ دا یو غږ راخلم او لاندې وګورئ دوستانو ایډیټ ووکلز دغه اول نمبر به داسې اوکې کړئ او دلته وګورئ دوستانو دا غږ زما سره راغی. پلی کولی ځکه زه نشم چې دلته یو ټایم کې دوه ریکارډه موږ نشو روانولی ځکه چې اوس زما سکرین ریکارډ هم روان دی او دا هم خو د ایډیټ طریقه تاسو ته ښیم دوستانو. لاندې به تاسو وګورئ دوستانو هلته لیکلی کی افیکټ میکس او ایکو. نو افیکټ ته که چیرې تاسو راشي نو دلته ستاسو غږ تاسو اصلا دغه ځینه ښایسته کیږي. دلته تاسو کولی شئ چې خپل غږ ښایسته کړئ، هارډ ټون، نیچرل ټون، سوپر ووکوډر، همدارنګې بیگ چرچ او کلین. نو کلین کې به ستاسو غږ صاف وي لکه عادي حالت کې به وي. تاسو کولی شئ هارډ ټون ورباندې ولګوئ، غږ به هم ښایسته شي. دلته وګورئ دوستانو دا نور فیوچر یې هم لري خو دا فری نه دي،
دې لپاره باید تاسو پیسې ورکړئ او مکس ته که راشي دې ځای کې تاسو کولی شئ چې خپل غږ مکس کړئ یعنې ډبل او نازکې کې مکسینګ وکړئ دلته او که چېرته اوس تاسو غواړئ دا سیب کې نیکسټ ته به راشي داسې او د دې نه وګورئ دوستانو یو څو سیکنډ وروسته دا به ډایرکټ تاسو سره په ګیلري کې څه شي سیب به شي. څنګه کولی شو دې کې ډایرکټ غږ ثبت کړو تاسو به د پلس نشان ته راشي او دې ځای کې وګورئ دوستانو ریکارډ ویډیو ریکارډ اډیو تاسو کولی شئ دا پتن دې کې ویډیو هم ریکارډ کړئ او اډیو هم ریکارډ کړئ. امید لرم دوستانو چې ویډیو به مو خوښه شوي وي د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ د بیل تڼۍ کېکاږئ او ویډیو د خپل ملګرو سره شریکه کړئ. همدارنګې دوستانو د ویډیو لپاره یو لایک هم ضروري دی. ښه وخت، الله پامان.